د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې راتلونکي چهارشنبه د روانې سوي کال د مۍ په 8مه نیټه په ایډنبرګ کې د سکاټلند او افغانستان ترمنځ د دوی ورځنیو لوبو سیریز ترسره شي. لومړۍ لوبه به د ګرینچ کرکټ کلب کې د چهارشنبې په ورځ د مۍ په 8مه او دوهمه لوبه به د مۍ په 10مه په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د هوا حالاتو د وړاندوینې له مخې د لومړۍ لوبې په لړ کې د باران اټکل شوی، خو د دوهمې لوبې په لړ کې به یوازې اسمان وریځ وي او باران به نه وي. دغه سیالۍ په کوم تلویزیون نه خپریږي، خو د سکاټلند کرکټ بورډ یوټیوب چینل له لارې به خپرې شي. د سکاټلند لوبډلې مشر روزنکي ویلي چې دغه سیالیو ته د قوي افغانستان په وړاندې پوره چمتووالی لري او په وینا یې غواړي دا کال په بري سره پیل کړي. دغه سیالیو کې د افغان لوبډلې لخوا هغه لوبغاړي لوبیږي چې نړیوال جام ته په اعلان شوې لوبډله کې شتون لري، خو دوه افغان لوبغاړي محمد نبي او راشد خان په دغه سیالیو کې شتون ونه لري او دوی غواړي چې د هند تجارتي سیالۍ IPL تر پایه ولوبوي. دغه راز سکاټلند لوبډلې هم د کالکویټ زر تر کپټنسي لاندې لوبډله اعلان کړې ده. تاسو څه نظر لرئ؟ آیا راشد او نبي ته پکار و چې ملي لوبډلې لوبې د IPL لپاره پرېږدي؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.